کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې د نبوت اعلان وکړ نو خلق ورسره لګیا شو یو ځای کېدل. نو د مکې خلکو او خصوصا د مکې چې کوم غټ سردارانو هغوی یو میټینګ او یو اجلاس یې راوغوښته چې دلته پیغمبر پیدا شوي دی او نوي دین موږ ته ښیي، د دې پیغمبر علاج پکار دی. او دا میټینګ یې کوم ځای وکړه، د دوی یو ځای و د میټینګ هغې ته به یې دارالندوه وي، دارالندوه د بیت الله شریف چې دا کومه ناوه د دې ته مخامخ و او د ډېر وخته پورې هغې دارالندوه نشان و، هغه ځای کې یو دروازه وه په هغې باندې به یې لیکلو باب دارالندوه. ما لیدلې وه خو په سن 2010 کې چې کله توسیع د حرم شروع شوه نو دا نوی حرم اوس جوړ شوی دی باب عبدالله، هغې کې دا باب الندوی دا گیټ او دا هر څه رالل هغه روان شو. خو آسان نشان یې دا و، آسان نشان شیخ حسن جان صاحب رحمه الله به وی کو دارالندوی آسان نشان اوس هم تاسو ګورئ نو چې دا ناوه مبارکه د بیت الله کم الخ ته ده دې ته بلکل مخامخ و. هغې کې دوی میټینګ راوغوښته چې دې پیغمبر علاج پکار دی. عمر پاسېده وی د ده علاج به خو زه وکړم که نه، وی څه چل به وکړي، وی په دې توره بیا سر راوړه. بهر کې تاسو دا واقعه اورېدلې ده، زما مقصد د دې واقعه هغه تفصیل سره نه دی ځکه چې کومه ضروري خبره زه تاسو ته هغه کوم. را روانېږي د رسول الله مبارک د مرګ پسې نعوذ بالله، او چې کله را روان شو هلته یو صحابي ولیده نعیم ابن عبدالله، وی چېرته عمر ډېر قوسه کې روانې، وی دلته یو پیغمبر پیدا شوي دي، نوي دین او نوي شریعت خلکو ته ښیي او موږ د دې بوتانو نه اړوي او وایي چې د یو الله عبادت وکړئ. اجعل الالهة الها واحده ان هذا لشيء عجاب، وی دا یو الله عبادت کوي اوس یو الله به موږ څه کوي، عجیبه خبره کوي. نو یې څه کوي، وی دا دین او شریعت والا بلکل د مون نه ختمومه دا پیغمبر ختمو. نعیم ابن عبدالله ورته وی داسې چل دی چې ته په کوم سوچ او په کوم فکر راوتې دا ستا ډېر کمزوري سوچ او فکر دی، ته د هغه یو ویښتم نشې ازارولی، هغه یو ډېر لوی خاندان سره، هغه یو ډېر لوی قبیلې سره او هغه د یو ډېر لوی خاندان چې چشم او چراغ دی دا هغه ته ته غږ هم نشي کولی او ته وایې چې زه دین ختموم، هغه دین خو ستا کور ته هم درکړی دی، ستا خور ستا اوښې دا ټول مسلمانان شوي دي. بهر کې هغه د هغې ځای نه رسول الله خد چې زما کور ته راغلی دی، د خور کور ته راځي، فاطمې نوم دی. واقعه تاسو اورېدلې ده او چې په کوم طریقه باندې د خور سره هغې مکالمه کوي، بیا د هغې غوال ټکول کوي او دقې وخت کې دا آیاتونه نازل شوي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو وله الأسماء الحسنى. زبردست آیاتونه د الله د توحید د الله د وحدانیت سړی خو پوهېده وي ښه دا دی په خور را باندې کوي او د خور یو پلک سره د خور په دې مخ باندې وینې روانېږي. پهلوانو هغه له خو الله دراز قد ورکړو، پهلواني وجود یې و چې هغې هغه وینې روانېږي. هغه ورته وایي ته د کوم خطاب چې ته لورې د هغې خطاب ته زوی د هغې خطاب زم لورې څه چې کوې هغه وکړه او که ته زما وجود ټوټې ټوټې کې که نه نو زما د وجود د هرې ټوټې نه به دا آواز راځي چې انه انا الله لا اله الا الله. دا داسې خبره وه، داسې خبره چې دا د زړه نه راوتې وه او دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. د زړه نه چې کومه خبره راوځي هغه اثر لري. د عمر په زړه باندې اثر وشو چې زه توره چلوم، زه لاس چلوم، زه وهل کوم او د هغې د خولې نه انا الله لا اله الا دا آواز راځي، اثر وشو او بیا رسول الله مبارک نه راځي. ما تاسو ته وي دا واقعه زه تفصیلي نه بیانوم، زما خبره کې یو مقصد دی او رسول الله مبارک له چې راځي نو دقې وخت په دقې شپه رسول الله مبارک سوال کوي الله ته ای اللهم اید الاسلام باحد العمرین، خدایا اسلام نن کمزوري دی او اسلام له په دقې دوه عمرو کې یو عمر ورکا، یو عمر ابن حشام او یو عمر ابن الخطاب، دی کې یو مسلمان کا.
راضی حضرت عمر رضی اللہ نبی علیہ السلام دار ارقم کې دی سو پتوی عمر راغی رسول الله مبارک سره دقه وخت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ هغه پهلوانو هغه یا رسول الله ماته پر نبی علیہ السلام نه تاسو کېله او چې کله په دروازه را نه ته رسول الله مبارک د دې کریوان نونیو وی عمر په کم نیت راغلی خوري وتزروی د ایمان او د اسلام په نیت باندې راغلی دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی چې کله رسول الله مبارک زده دی مړې نو نیول څومره د دبدبې خاوندو څومره د طاقت خاوندو وی قسم د الله په ذات د سر د ویختو نه راواله تر د خپو د نوکه پورې ټول وجود مې د خولو نه ډک شو رب پرپیره باندې ولګېده او وی ما چې د رسول الله مبارک مخ مبارک تو قتل او لاس مبارک تو نو ایمان خو چون کې زړه ته ورغلو وی ما وی چې دا مخ او دا مره او دا لاس د کټکول نه دی راشه ایمان پر وړه وی راغلی و د ایمان پانیت باندې په دغه مجلس کې کلمه وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله په ابن ماجه کې مثال یو حدیث کته دا زلمی حیران شو د عمر شان ته د عمر مقام ته وی دلته چې صحابه وی چې ناره تکبیر وی یو بل مبارکه ورکړي قسم د الله په ذات ابن ماجه کې حدیث دی وی حضرت جبرئیل د اسمان نراغه چې څنګه تاسو نن په فرش باندې خوشاله او یو بل مبارکه ورکړي د عمر په ایمان باندې د عرش فرشتیم یو بل ایمان ادا زیری ورکړي د مسلمانې غزیر ورکړي او د خوشاله غزیر ورکړي عمر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او دغه وخت د عمر 27 سالو او دا د نبوت 15 کالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی تاسو ته د کوټه کې ولې ناسه وی د کفر ډیر زیات زور دی او کافران ډیر زور کړي و یا رسول الله دو خبرو جواب راکا یو دا راکا چې ستا د دین چې کم د الله د طرف ته راغلی دا حق دی دا قران حق دی او وی تم په حق وی نو چې تم په حق او د دینم په حق دی دا د کوټي خبرې نه دی روزه میدان ته زب مخکې ما او زما توره مخکې او تم ما پسې د دې کافرانو هغه پلارم تا پسې نشي ویلې راځو مکه مکرمه بیت الله تراغي او اعلان وکړ چې څوک دا غواړي چې زمون خزې دي کونډي شو بچی دي یتیمان شي نو زما مقابله راشه زم د رسول الله مرګري شو ایمان وروړو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په ایمان باندې فرش او عرش دواړه خوشاله شو او الله رب العالمین به شان او به مقام ورکړ